ډیر زیات مسلمانان ورونه او خويندې دا وایي چې په عباداتو کې او خصوصا په لمانځه کې شیطاني وسوسې سوچونه او شکوک راته پیدا کیږي چې د دې به علاج سوي او دغه شکوک او وسوسې انسان ته ولې پیدا کیږي. نو مختصره خبره به په دې باره کې دا وکړو چې یو خو دغه وسوسې او شکوک دا و انسان ته د شیطان د طرفه پیدا کیږي چې د مسلمان د عبادت ورګډ وډ کی د عبادت په خوند نه کی پوه. دویم دا چې زمر هم یو څه په دې کې قصور او ملامتیا سته چې خپل مو د زړه حضور ول مانځه ته نه وي برابر. مانځه ته ودرېږو په سوچ کې مو دکانداري وي، په سوچ کې کاروبار وي، په سوچ کې کور وي، په سوچ کې یو بل مجلس وي، په سوچ کې یو بل شی وي. نو د زړه حضور چې مانځه ته نه برابر لازم به پاغه کې شکوک پیدا کیږي. خو د دې علاج هم موجود دی. د شیطانی وسوسو علاج محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی. هغه دا چې یو جلیل القدر صحابي عثمان ثقفي رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم ترالی او دا ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الشیطان قد حال بیني وبین الصلاة وقراءتي. شیطان زما په لمانځه کې زما په قرائت کې را حایل سي، وسوسې را اچوي، د لمونځ سره را ګډ وډ کې په خپل لمانځه نه سم پوه. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ورته ویل ذاک شیطان، دا د شیطانانو د ډلې څخه یو شیطان دی. هغه رئیس مشر شیطان نه دی بل یو دی. یقال له دته ویل کیږي د نوم وسور یادی خنزب یا خنزب، دا د دې شیطان نوم دی. د ده وظیفه څه ده؟ د ده وظیفه دا ده چې مسلمانانو ته په عباداتو کې وسوسې ورچي، عبادت ور باندې ګډ وډ کړي، د عبادت خوند ورنه ختم کړي. اوس محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دې څخه د خلاصون لار ورته شي چې کله دی دا سوچي چې په دې عبادت کې په لمانځه کې ما د شیطان وسوسې راچي، نو داسې وکړه فتعوذ بالله منه، په الله رب العالمین باندې پناه وغواړه د دې خنزب شیطان څخه. چې کله په عبادت شروع کړې یا ولمانځه ته درېږې نو درې واره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه، یا خصوص په دغه الفاظو باندې پناه وغواړه لکه دا کم نوم چې نقل دی اعوذ بالله من خنزب، درې واره دا الفاظ ووایه. او بیا درې واره وچپا یعنی ګس طرف ته توکه، خو دغه تو داسې نه چې ډېرې لاڼې پکې وغورځوه، صرف داسې توف وکړه چې د تو سره مشابه وي، داسې طریقه اختیار کړه. نو بیا ولمانځه ته ودرېږه، د خپل زړه حضور هم برابروه. مطلب دا چې د لمانځه په ارکانو کې فرایض، واجبات، سنن، مستحبات او د لمانځه قرائت د خپل سوچ را اړوه و دې شانو ته. نو د شیطان د وسوسو به هم محفوظ په دغه طریقه باندې او د دنیوي سوچونو څخه د شکوکو څخه به هم محفوظ یې. نو دلته به ته د عبادت په خوند باندې هم پوه سې او د دغه عبادت به دې ثواب هم زیات وي. دغه طریقه چې کله جلیل القدر صحابي عثمان ثقفي رضی الله عنه اختیار کړل، هغه خپله دا اقرار کوي، خپله وایي ففعلت ذلك، ما دغه طریقه وکړل فاذهبه الله عني، الله رب العالمین زمانه هغه وسوسې ختم کړلې، هغه وسوسې هغه شکوک رانه ولاړل، ختم شول. نو موږ هم باید دغه طریقه اختیار کړو. دا طریقه په صحیح حدیث کې ثابته ده، خو لیکن ډېر زیات مسلمانان د هغه نه ناخبره وي. په صحیح مسلم کې دغه حدیث راځي په رقم د 2203 کې، او بیا په دې باندې ښه تشریح په اکمال المعلم کې امام قاضي عیاض رحمه الله کړې ده. نو د لمانځه څخه مخکې دغه طریقه تاسې هم کوئ، درې واره اعوذ بالله او درې واره پر ګس یعنی چپه طرف باندې توکئ.